وربشو کندهار ته. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین د دې ښار په برخو کې د سیلابونو له کبله د استوګنیزو کورونو ویجاړېدو څخه د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو له جوړېدو خبر ورکوي. د دوی په خبره د دې پروژې جوړېدل 14 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې تر 4 میاشتو پورې به بشپړه شي. ورته مهال د کندهار ځینې اوسیدونکي د دې دیوالونو له جوړېدو خوښ دي او وایي تر دې مخکې د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. په کندهار کې د استنادي دیوالونو جوړولو چارو پیل. د کندهار سیمه ییز مسؤلین وایي دوی د ځینو کورنیو ننګونو لرې کولو او د سیلابونو راوتلو پر مهال د دوی د کورونو ویجاړېدو څخه مخنیوي په موخه د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د استنادي دیوالونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د استنادي دیوالونو جوړول به 14 میلیون افغانۍ لګښت ولري او د راتلونکو 4 میاشتو لړ کې به بشپړ شي. د استنادي دیوالونو دغه پروژه چې تقریبا 15,000 متره مکعب سنګکاري کیږي، د 14 میلیونه افغانیو په لګښت به یې ټولې رغنیزې چارې د 4 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. په دې پروژه کې هره ورځ 40 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغه پروژه چې اوس فعلا په شپږمه ناحیه کې افتتاح شوله، د تواري واله ده چې د استنادي دیوالونه پکې جوړیږي او د دې څخه هدف د کندهار ښار د سیلابي اوبو چې کندهار ښار دغه سلوپ سم نه دی وتلی، سیلابي اوبه زیاتې دي بارانو په وخت کې او د کورو چټلې اوبه زیاتې دي. نو په دې خاطر باندې د کندهار ښار ښاروالي استنادي دیوالونو پروژه اعلان کړله. له دې سره هم مهاله د کندهار ځینې اوسیدونکي هم د خپلو کورونو ویجاړېدو څخه مخنیوي لپاره د دې استنادي دیوالونو جوړېدل ګټور بولي او وایي تر دې وړاندې د سختو بارانونو له کبله د سیلابونو راوتلو له امله یې کورونه ویجاړ شوي دي. موږ د دولت ته ډېر خوشحاله یو چې دغه وله مو شفقه دا د غرو اوبه راځي، د کورو اوبه راځي، دا پر دا کورو باندې هلته چیرولی نه شي داسې بیا نو یو جواله ونړي، یو بشیره ونړي، بر پر یو کور باندې مورۍ وکړي. موږ پر کور باندې په 2 وارې په 3 وارې د کلي سپین شهیدان دي چې اوبه راغلي دي، مړ انسانان ایستلي د کورو ته چې دا سرای پر مټ باندې ونه نړېږي. مشکلات دغه مشکلات چې 2 وارې خو دې زموږ پر کور اوبه راوښتي دي، 1 متر 1.5 متر قدر مزرخانې د اوبو ډکې شوي وي او بل بیا دغه پلچک چې و عکاسي زموږ سره رسته کوه راښکاره کړه، خو دا سړک راوسته دی، سړک ځینې خرابېدی او اوس یې دغه جوړوي، تواره جوړوي، امانه ده واله جوړوي، موږ ټوله ځینې خوشحاله یو. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین د دې ښار د اوسیدونکو ننګونو ته رسېدنې او له سیل او د اوبو ټولېدو څخه مخنیوي لپاره د دې ښار په کچه د ویالو، کانالونو او استنادي دیوالونو جوړولو لپاره له هڅو ډاډ ورکوي. د نن شپې خبرونه او راپورونه همدومره ول. تاسو ټولو لیدونکو او همکارانو څخه په مننه تر بیا ښې شپې.